السلام علیکم. زه رڼا. په دنیا کې ډېر شي عجوبې دي چې خلک یې حیرانه کړي دي، خو یو داسې ځای دی چې خلک مسلسل حیرانوي او یروي. 300 کشتۍ ورکې شوې، 15 جازونه غیب شو او تر اوسه یې پته ونه لګېده. او جی مونږ خبره کوو د برمودې ټراینګل. یو بل نوم یې هم دی ډیولز ټراینګل یا شیطانی تکون. د ساینسدانانو د ډېر تګدو باوجود هغوی په دې پوه نه شو چې په دې اتلانټیک په سمندر کې د فلوریډا، پورتریکو او برمودا منځ علاقه کې جازونه ولې ورک شي چې کم په 2,70,000 تکون شکل کې دی. ځینې خلک وایي چې دلته سمندري بلاګانې دي یا خلایي مخلوق دی. ځینې ریسرچرز وایي چې دلته څه خاص هواګانې یا لهرونه دي. په برمودې ټراینګل د سمندري جاز میری سیلیسټ غرقولو الزام هم دی چې کم 100 کاله پس په سمندر کې ملاو شوی و او یو بنده پکې هم نه و، نه مړ او نه ژوندی. یو بله غټه واقعه چې په دغه ځای کې پیښه شوې وه هغه د USS سایکلوپس کشتۍ ورکېدل و چې پکې 309 خلک موجود وو. په 4 مارچ 1918 باندې دا سمندري جاز د برمودې ټراینګل اړخ ته تللی و د پاره چې د امریکې نورو جازونو ته تیل ورکړي، خو په رڼا ورځ غایب شو او ملبه یې تر اوسه ملاو نه شوه. 15 ټورپیډو بامبرز او یو فلاینګ بوټ په 1945 کې، یو د کارګو جاز په 1943 کې او یو بل د کارګو جاز الفارو په 2015 کې. دا ټول او داسې نور بلها شي کشتۍ او جازونه د شیطاني ټراینګل غیب کړي دي. د بدنامۍ د وجې ډېر کم خلک دې اړخ ته ورغلي دي او چې څوک هم د دې په خوا کې تللی دي څه لږ ډېر معلومات یې کړي دي چې د دې ټراینګل په یخ کې څه دي. نو راځئ چې مونږ یې هم وګورو. ډریګن فش دا مېږې د 15,000 نه 7,000 فوټه گهرایۍ کې اوسیږي. دا ډېر خطرناک شکل واله دی، په رنګ کې تور دی او خپلې رڼاګانې جوړوي. دا نور سمندري میان شنې او اودي رڼاګانې جوړوي او د دې ډریګن فش رڼا سره وي. کتو رینج یې ډېر زیات دی او په خطره کې لکه د بلا نور هم خطرناک شي. ویمپایر سکویډ د دې سکویډ د خپل وجود په لحاظ د دنیا د ټولو نه غټې سترګې دي. نوم یې ویمپایر دی خو دا مېږې اینه نسکي. د ده سترګې د اینې شانتې سرې وي او کله اودي شي او وجود یې تور شي او چې کله په خطره کې یې نو خپل بهرنی وجود دننه کې او خطرناک غشي روباسي. ګلپر ایل دا یو ډېر عجیبه شکل ایل دی. د ده نور نومونه هم دي لکه پیلیکن ایل او امبریلا ماوث ګلپر، ځکه چې د دې ایل خوله د چترۍ په شکل او ډېره زیاته کولاو ده. د ده خوله د خپل وجود مطابق ډېره لویه ده او دغه شان یې معده هم د خوراک مطابق کولاو شي. د ګلپر ایل غاښونه ډېر واړه دي. د دې مطلب دا دی چې دی به د ورکوټي میانو ښکار کوي. په برمودې ټراینګل کې خو ډېر د مزې مخلوق دی، خو صبر وکړئ نور ښه څیزونه لا پاتې دي. ګابلین شارک دا د سمندر د ټولو نه بدرنګه شارک شمار کیږي. ځینې خلک دې ته لیوینګ فاسل هم وایي ځکه چې د دې شارک د خاندان نور مخلوق د دنیا نه ختم شوی دی. د دې شارک سایز 14 فوټه دی او دته ویمپایر شارک هم وایي ځکه چې دې د رڼا نه تښتي. دغه وجه ده چې دا شارک د 813 فوټه نه د 4,300 فوټه لاندې اوبو کې پاتې کیږي.
د دې نه علاوه د دې شارک جبړې د نور قسم شارکونو نه بدلې دي. دې چې کله ښکار باندې حمله کوي نو دا جبړې واضح شي او د ښکار نه پس واپس خپل ځای ته ورشي. یونیک افراډیټوا. که تاسو له دا نوم نه درځي نو غم مه کوئ، دې ته بابټ وارم هم وایي. دا چینجې د نیمې نه زیات په ځمکه کې ښخ یي چې دا ژوروالی د 21 فوټ نه د 121 فوټه پورې یي. د دا 15 یا 10 غوږونه یي چې دی پې د خپل ښکار پته لګوي چې کم د ده نه 7 لاسه غټ یي. فیرنګس د دې چینجې د خوراک اعضا د دم خوراک نیولو کې مرسته کوي او چې کم د دستانې شان راوټه شي او خوراک دننه کي. په دې کې دونه تیره غني یي چې دا چینجې د یو تیز اټیک سره ښکار په منځ نیم کی. د دې هیڅ معلومات نشته چې دا چینجې انسان مړ کولی شي که نه، خو که چېرته م ولیدو نو ځان کې ساتئ. کتونکو دا د برمودې ټراینګل صرف یو څو سمندري مخلوقاتو چې کم مونږه یاد کړه. چاته څه پته دلته نور کم قسمونه ځناور پاتې کیږي. خو به هر حال تاسو مونږ ته ووایئ چې ستاسو د کم یو نه ډیره زیاته یره وشوه. کمنټ وکړئ. که ستاسو ویډیو خوښه شوي نو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ چې داسې نور ښه معلوماتي ویډیوز مونږ تاسو له راوړو. رڼا د علم خوره کړئ.